اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، منگا فرونی کلپ کې هم مختصر د قربانی متعلق بحث کړو. ناظرین کرام، د قربانی ایام دی، لہذا فدی کې یو مختصر کلپ ما بدی اړه باندې وایو چې تکبیرات تشریق، چې کم تکبیرونه مونږ مسلمانان د غټ اختر کې وایو، د دې طریقه څه ده؟ انسان با دا څنګه وایي او د کم وخت نه با تکبیرات تشریق شروع کیږي، یعنی تکبیرونه به د کمې ورځې نه شروع شي او د کمې ورځې پورې به دا ویلی کیږي. ناظرین کرام، تکبیرات تشریق ویل واجب دی، لہذا تکبیرات تشریق دا دی: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. د احنافو د مفتابیه قول موافق دا د نهم ذوالحجې یعنی د عرفې د ورځې نه د سحر د منځ نفس تر دا 14 ذوالحجې د مازدیګر منځ پورې په 23 منځونو کې یعنی په 23 منځونو کې د هر فرض منځ نفس په مقیم، مسافر، د ښار او د باندې اوسیدونکي باندې که نارینه وي او که زنانه وي، نو د هر فرض عین مانځه نفس فوراً په یو فیره باندې تکبیرات ویل چې کوم دي دا واجب دي. لہذا سړی به یې په متوسط آواز باندې وایي، یعنی په اوچوت آواز باندې، او زنانه به یې په کور کې په قلاره باندې وایي. خلاصه دا شوه چې زمونږ او ستاسې عرفه چې کوم ده هغه د جمعې ورځ مبارکه راځي. لہذا د جمعې مبارکې د سحر مونځ چې مونږ وکړو پاکستان والا، لہذا چې کله مونږ د سحر مونځ وکړو نو زمونږ او ستاسې تکبیرات به د سحر د مانځه نه بعد شروع شي او دا 14 ذوالحجې پورې د مازدیګر د مانځه پورې د کله چې د مازدیګر مونځ مونږ د 14 ذوالحجې وکړو، د هغې نه بعد چې کوم دی دا تکبیرونه به ختم شي. لہذا دا په هر عاقل بالغ که هغه نارینه ده که زنانه ده، لہذا دا یوه فیره ویل واجب دی. نو زمونږ او ستاسو به انشاءالله د جمعې د سحر د مانځه نه پس په شروع کیږي او تر دا 14 ذوالحجې پورې، یعنی د مازدیګر مونځ چې څنګه وشي نو بس دا تکبیرونه به ختم شي. وما علینا الا البلاغ المبین.